Assalamu alaikum again, dear friends. Hope to be fine, healthy, and doing well. This is Education Afghanistan, and I am Mansoor Wahdat, an English lecturer at EEA of Easy English Learning. Today is our 7th lesson, and we are going to some remaining parts of some things and this lesson. ملګرو لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ زموږ د ګرامر دوره شروع شوې وه. په ګرامر کې زموږ نمبرز پیل کړي وو چې په دغه نمبر کې موږ کارډینل نمبرز ویلي وو او آرډینل نمبر پاتې وو. راځئ موږ د نن ورځې اووم درس دی او په اووم درس کې لومړنۍ برخه چې کوم ده آرډینل نمبرز دي. لیټس ټاک اباوټ آرډینل نمبرز. په لومړیو کې آرډینل نمبرز لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ آرډینل نمبرز معنی ده ترتیبي عددونه. ترتیبي عددونه یعنې دا معنی هغه عددونه چې هغه ترتیب موږ ته څرګندوي. تاسو ته تېر درس کې ما داسې مثال درکو چې 1 پن یو قلم او فرست پن لومړنی قلم، یعنی 1 پن معنی یو قلم او فرست پن معنی لومړی قلم. دغه 1 پن دا موږ ته شمېر څرګندوي، مګر فرست پن دا موږ ته څنګه کوي؟ شمېر نه څرګندوي. هغه عدد چې موږ ته شمېر څرګندوي هغه ته یې اصلي عدد یعنی کارډینل نمبرز ویلي، مګر دغه عدد چې دا موږ ته شمېر نه څرګندوي درجه راته څرګندوي، همدارنګه دا راته یو سیکوینس څرګندوي چې دغې ته آرډینل نمبر وایي او دې ته ترتیبي عدد هم ویل کېږي. For example, we say first. It can be written like first. This is first. First mana lumde. This is second. Or this is third. Handaranga da ham fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Guri. دا ټول معنی د لومړنی دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم همدارنګه 10th لسم 11th یولسم. کله چې بیا دا دوه راځي مثلا یعنی 37th بیا د لومړنی نه کېږي، دغه دویم باندې دغه په ماده څنګه کېږي؟ اپلای کېږي. These all are the ordinal numbers. دغه لومړنی فرست سیکنډ او تھرډ دا که تاسو ګورئ فرست سیکنډ تھرډ دا یې همداسې کانسټنټ دي یعنې ثابت دي. دغه نور چې کوم دي د ټولو سره یو د لیټر سره ټي ایچ دغه حرف سره چې کوم دی نمبر دغه سره موږ ټي ایچ اضافه کوو، دغې نه څنګه جوړېږي؟ آرډینل نمبر جوړېږي. یعنې که تاسو کارډینل نمبر ګورئ مثلا یو لیکل شوی یو دویم او دریم چې یو سره اس ټي دویم سره ان ډي او دریم سره څنګه کېږي؟ آر ډي یو ځای کېږي. له دوی نه پرته نور هر یو نمبر که تاسې وګورئ هغه یو او دوه او درې سره یوازې ټي ایچ اضافه کوي، هغه نه چې جوړېږي؟ آرډینل نمبر جوړېږي. یعنې که وایي ټي ایچ ورسره اضافه کوي چې به دې جوړ شي؟ اووم جوړ شي. سو دیز آل آر دی آرډینل نمبرز. دویمه برخه په دغه ګرامر کې موږ نن د کمپاوند لیټرز په اړه بحث کوو. کمپاوند لیټرز ترکیبي تورو ته وایي. هغه تورو ته ویل کېږي چې دا سره یو ځای کېږي، سره ترکیب کېږي او دغه ترکیب څخه یو غږ څنګه کېږي؟ منځ ته راغلي، منځ ته راځي. مثلا دغه یو څو دانې ما نن لیکلي دي چې د نن ورځې موږ دغه څلور دانې اخلو: سی ایچ دی، ایس ایچ دی، جي ایچ دی او کے ایچ دی. دا هغه لیټرز دي چې هغه موږ کاروو. د څه لپاره کاروو؟ د دې لپاره کاروو تر څو یو ساوند وباسي. دوه لیټر راځي مګر یو ساوند وباسي. مثلا سی ایچ دا د چې تلفظ ورکوي. څنګه کېږي؟ چې تلفظ ورکوي. فار ایگزامپل وی say that chair. چیر کې تاسو وګورئ سی ایچ راغلی دی، سی خپل تلفظ دی، ایچ خپل تلفظ دی، مګر سی ایچ چې دواړه راشي د چی تلفظ کوي؟ د چی تلفظ کوي. چی د سی ایچ غوندې ته لکه دغه سی ایچ د چی غوندې تلفظ کېږي لکه چیر. فار ایگزامپل موږ د پښتو نومونه وایو مثلا چوک. This is the instead of chi we use ch. دویم اس ایچ دی. اس ایچ د شین تلفظ کوي. څنګه کېږي؟ د شین تلفظ کېږي. فار ایگزامپل وی say that شرټ. په شرټ کې تاسو وګورئ اس ایچ راغلی دی مګر د شي تلفظ کېږي؟ د شین تلفظ کېږي. همدارنګه لکه فار ایگزامپل وی say واش. دلته اس ایچ وګورئ په پای کې راغلی دی، څه رقم تلفظ کېږي؟ د شین غوندې تلفظ کېږي. همدارنګه جي ایچ چې تاسو ګورئ دا په انګلیسي کې که د دوی تلفظ موږ کوو دا د غین غوندې نه تلفظ کېږي، د ګاب غوندې تلفظ کېږي. مثلا لکه افغانستان کې تاسو ګورئ افغانستان ویل کېږي، مګر دغه چې کوم دی یعنی په پښتو نومونه هغه چې په غین پکې راغلی اوسي هغه غین چې ټکی ولري هغه پسې موږ څنګه کاروو؟ جي ایچ کاروو. فار ایگزامپل موږ څه وایو مثلا غني. Simple name. This Ghani, there is GH at the beginning of that, so it can be pronounced like Ghain in English language, in Pashto language. The pronunciation of Ghain is transferred to GH in English language. Coming to KH. KH, the Kha talafuz warki, we say that this Kha which has a dot there. For example, Khan.
خان تاسو ګوري دا خان اصل کې په انګلیسي کې خان نه ویل کېږي انګلیسي کې خان ویل کېږي but the Pashto the transferring of Pashto writing to English language we use KH instead of the names instead of the sounds that they are acting like kha. So that was our grammar part. Let us go to our another part. Our second part is words. Follow me. Small, small, big, big, old, old, young, young, tall, tall, tall. Small means kuch nahi. Small mana da kuch nahi. For example, we say that my small brother is coming. Zama kuch nahi aur sanga kegi ra rawan de. This is a small pen. Da yo kuch nahi. This is a small marker. Da yo kuch nahi marker de. You can say this is not a small board. Da yo kuch nahi takhta na da. Big mana da loi. We say that this board, this whiteboard is big. Da whiteboard sanga da gata da. This is not a big marker. Da gat marker na de. You can say that the car was not big. Da motor chu da gat now. Old mana da zor ya mashar. هغه چې زیات سن ولري زیات عمر ولري هغه ته څنګه ویل کېږي old. For example that there were old people that I was talking. دلته مشران خلک یعنی زاړه خلک ناستو چې مال ته غږېدم یا خبرې مې کولې. For example I am older than you. زه له تا نه مشر یم یعنې زه له تا نه زوړ یم ډېر وخت مې عمر شوی. young mana da ځوان څه معنا ده ځوان. For example we say that I am a young زه یو ځوان یم you are a young ته یو ځوان یې he is a young دا یو ځوان دی and different examples. tall معنا ده اوږد یعنی چې لوړ قد ولري هغه دپاره موږ ټال کارولی شو. For example I am not tall I am average. زه ډېر اوږد نه یم زه څنګه یم متوسط یم. you can say that this tree is really tall. دا ونه چې ده دا ډېره اوږده ده. you can say that Ahmad is really tall. احمد چې دی ډېر اوږد دی. no small کوچنی big لوی old معنا زوړ young معنا ده ځوان همدارنګه tall معنا ده اوږد. Going to third part. Sentences. Follow me. Can you repeat this? Can you repeat this? That's enough for today. That's enough for today. See you then. See you then. Have a good time. Have a good time. Can you repeat this? Manada. آیا دا تکرارولای شي؟ Can you repeat this معنا آیا دا تکرارولای شي؟ For example the teacher is teaching you استاد درته تدریس کوي you don't understand something په چې باندې پوه نه شي استاد ته ویلی شي sir sorry sir can you repeat this دا بیرته تکرارولای شي. That's enough for today معنا دا د نن ورځې لپاره بس ده. یعنی بعضې وخت تاسو ته استاد تدریس کوي sometimes the teacher says that is enough for today. It means that the lesson that the teacher taught you it is enough for today. معنا د نن لپاره بس ده. see you then معنا بیا به دې وګورم یعنی there is something considered in your mind and the listener mind too. بیا به دې وګورم معنا دا چې نه یو کار شته چې لغه نه وروسته بیا هغه ته وګوري. have a good time معنا ده ښه وخت ولري ښه وخت ولري. So these are the 4 sentences. Can you repeat this آیا دا تکرارولی شي؟ That's enough for today. دا نن لپاره بس ده. see you then بیا به دې وګورم and have a good time ښه وخت ولري. Thank you dear followers and dear friends. So wish you a great health up to that I'm coming in another video for you recommending you to Allah. Have a good time.